سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو مخ روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو څو ورځې مخکې ما د کار په اړه باندې یو ملګري دپاره په ټیک ټاک باندې ویډیو جوړه کړې وه. هغې نه بعد ما ولیدل چې ډېرو ملګرو کمنټونه کول چې موږ بېکاره یو او اسناد لرو، دومره وخت هم کېږي. نو ما غوښتل چې تاسو سره یو څو خبرې وکړم. دا د کار په اړه چې کومې ویډیوګانې کله ما جوړې کړې او د دې خلکو دا کمنټونه ما ولیدل، نو زه مجبور شوم چې یو ویډیو دلته ستاسو دپاره تفصیلي ویډیو جوړه کړم. او هغه دا د ملګرو چې په فرانسه کې ډېر زیات کارونه دي، په انتهایي زیات کارونه دي. مشکل چیرې دی؟ مشکل دا دی چې دلته اکثره ملګري په ژبه باندې نه پوهېږي. دوی چې هر کله دلته راشي او دلته دوی ازیل وکړي، پناه غوښتنه وکړي، یو کال دوه کاله دوی دلته پراته وي، نه درس وایي، نه ژبې دپاره ځي، نه کوم کورس ګوري. دوی قرار په کور کې کښېني، دوی وایي چې موږ خو اسناد نه لرو، نه کورس ته تللی شو، نه مکتب ته تللی شو، نه پانتون ته تللی شو، نه فارماسون ویلی شو. دوی د بېغمه په کور کې قرار یې پرېوځي، ټوله شپه دوی پبجي ګیمونه کوي، بیا سهار په 12 او 1 بجه راجګېږي، په 2 3 4 بجې دوی بیا د سهار چیز کوي، بیا ماښام 5 6 بجې یو 15 منټو دپاره بیرون قدم وهنې ته راوځي او بیا بېرته کور ته لاړ شي. دا د دوی ژوند یې دلته. نو چې هر کله ته داسې ژوند کې، نو طبیعي خبره تا ته به کار نه پیدا کېږي، نه ته ژبه زده کولی شي، نه دلته کار پیدا کولی شي، نه ته هغه مقصد ته رسېدلی شي چې کوم مقصد دپاره ته دلته راغلی. نو اکثرا په ویډیوګانو کې ما دا ذکر کړی دی چې هر کله تاسو دلته راشئ، پناه غوښتنه وکئ، تاسو جواب ته منتظر یې، یا تاسو انټرویو ورکړي جواب ته منتظر یې، یا تاسو پناه غوښتنه کړي انټرویو ته منتظر یې، یا تاسو په ډوبلن پروسس کې ګوتې مراوتلي هغې ته منتظر یې تر څو تاسو نورمال شئ. نو تاسو سره کافي ډېر وخت دی چې تر څو تاسو ژبه زده کوئ، تاسو کورس پیدا کوئ، فارماسون پیدا کوئ، تاسو لاړ شئ دلته فارماسون نه ووایئ، بغیر د اسنادو هم تاسو فارماسون تللی شئ، فارماسون ویلی شئ. که نور څه نه وي، کم سے کم د ژبې د فرانسوي ژبې فارماسون خو تاسو ویلی شئ. دلته به انتهایي زیات کورسونه دي د ژبې، تاسو هلته تللی شئ، ژبه زده کولی شئ. هر کله چې ستاسو اسناد راځي، نو تاسو به یو لیول ژبه زده کړي. تاسو ته بیا مشکل نه وي تر څو تاسو په اداراتو کې ځان ثبت کړئ، تر څو تاسو بیا دلته د خپلې خوښې کار ځان ته پیدا کړئ. هر کله چې تاسو په قرار په کور کې کښېنئ، پبجي ګیمونو ته کش ورکوئ، تش خوبونه کوئ، تش په موبایلونو باندې په ګنټو خبرې کوئ، نو دا طبیعي خبره ده چې بیا تاسو ژبه نشئ زده کولی، تاسو کار نشئ پیدا کولی. هر کله چې تاسو ژبه نه زده، نو تاسو مشکله ده که کار دلته پیدا کړئ. بل ژوند کار نه علاوه ژوند کولو لپاره هم دلته باید تاسو ژبه زده کړئ. دلته تاسو هره ورځ یا په هر هفته کې یا په هره میاشت کې خامخا تاسو یو نه یو ادارې سره ستاسو رندي وي، ستاسو وخت وي، تاسو هلته ورځئ. نو چې تاسو هلته ورځئ خپل مشکل حل کولو دپاره، که تاسو په ژبه نه پوهېږئ، نو تاسو به څنګه ستاسو مشکل حلېږي؟ دغه ژبې ټول نه غټ علت دی چې دلته افغانانو کې غلطې خبرې خپرې شوي دي، او ځکه دلته دوی ته مشکلات ډېر زیات دي. یو افغان هغه نیمچه ژبه زده کړي یا په ژبه باندې نه پوهېږي، هغه چې کله یو ادارې ته لاړ شي، هغه غلط پوه شي، راشي هغه ټولې غلطې خبرې دلته بیا ملګرو ته کوي، او دغسې یو غلطې خبرې د افغانانو منځ کې خورې شي. بیا دغسې نه وي چې کوم افغانان راځي هغو ته جنجال جوړ شي، هغو ته مشکلات جوړ شي. نو کارونه به انتهایي زیات دي دلته، کارونه ښه ډېر شته. ولې؟ دلته اکثرا ملګري دوی ژبه نه دی زده، نو ځکه دوی کار نشي پیدا کولی. بل که څوک کوم ملګری کار اسناد لري او دته څه ناڅه ژبه ورځي، نو بهترین ځای چې تر څو د کار پیدا کړي هغه پولمپلوا ده. دا د پولمپلوا مسؤلیت دی چې تاسو ته کار پیدا کړي. هغه اداره جوړه دی لپاره چې تاسو ته کار پیدا کړي، تاسو د خوښې فارماسین تاسو ته پیدا کړي. په کوم کار کې تاسو تجربه لرئ، هغه مسلک کې تاسو ته کار پیدا کوي. نو تاسو لاړ شئ، خپل پولمپلوا سره کښېنئ، پولمپلوا تاسو له کونسۍ درکوي، هغه سره تاسو کښېنئ، تاسو ورته ملاقات واخلئ، هلته ورسره تفصیلي کښېنئ چې دغه زما سی وي ده، ما دغه مسلک کې کار کړی، دومره تجربه لرم، نو هغې مطابق به تاسو هغه کار پیدا کړي. دلته اکثرا افغانان دا وایي چې پولمپلوا ته مه ځئ، دا صرف تاسو ته رندیوګانې درکوي. بلیازې خو دلته ډېر اکثرا داسې افغانان دي چې دوی اسناد لري، 3 4 کاله وشو، حتی دوی د پولمپلوا سره ثبت نام نه دی کړی. نو پولمپلوا ټول نه بهترین ځای چې تاسو ته کار پیدا کړي. بیا هغې نه علاوه تاسو دلته انتغیم د هغې ته ورتللی شئ چې تاسو ته کار پیدا کړي. انتغیم په انګلیسي کې موږ وایو ریکروټمنټ ایجنسیانې، یا هغه دفاتر چې هغه کارونه پیدا کوي خلکو ته. دغه انتغیمونه چې کوم دي هغه تاسو نه بیا ستاسو د تنخوا نه یو څه فیصد دوی پیسې اخلي، ګټه اخلي، او بیا دوی تاسو ته کار پیدا کوي. تاسو انتغیم خپل سی وي جوړه کړئ. دلته به انتهایي زیات انتغیمونه دي. په ګوګل کې سرچ کړئ، ستاسو د کور خواته نږدې به تاسو سره ډېر زیات انتغیمونه وي. هلته ورشئ، وخت واخلئ، ورته ووایئ چې ما دغه مسلک کې کار کړی، زه په دغه ځای کې تجربه لرم یا په دې فیلډ کې کار کول غواړم. نو هغه به ستاسو سی وي واخلي او تاسو ته به کار پیدا کړي. کارونه به انتهایي زیات دي.
تاسو کوشش وکړئ ژبه زده کړئ، په ژبه باندې کار وکړئ. که چیرې تاسو انټرویو ته منتظر یا جواب ته منتظر یې، په هر حالت کې که تاسو کوشش وکړئ کورس پیدا کړئ، فرانسوي ژبه ولوایئ، ژبه زده کړئ، او هغې نه بعد بیا تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې په خپل مسلک کې تاسو کار پیدا کړئ. مننه.